اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې ټولو د قدر وړ زده کړیالانو د بیولوژي د زده کړې مینوالو ته سلامونه او هرکلی وړاندې کوم په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. نن موږ او تاسو راځو په بل درس کې په ځینو موضوعاتو باندې بحث کوو د 12 صنف بیولوژي باندې، چې تر ټولو اول یې موږ او تاسو په لومړي موضوع باندې بحث کوو چې هغه تړلي یا بسته جینونه دي، یا چې جین لانکیج هم ورته ویل کیږي. هغه جینونه چې د یو کروموزوم له پاسه واقع دي په خپلو کې د تړلي یعنی یو ځای والي جینونو په نامه سره یادیږي. ګوري موږ او تاسو ویلي وو چې انسان چې دی یا البته هر ژوندی موجود له حجرې څخه جوړ شوی دی. د حجرې په دننه کې بیا هسته ده، د هستې په دننه کې بیا چې شته کروموزومونه شته. کروموزومونه په همداسې شکل باندې شتون لري. نو دغو کروموزومونو د پاسه دلته موږ تاسو ویلي وو چې شته جینونه شته، همدلته جینونه واقع دي، همدلته هم جینونه واقع دي داسې. نو دا کروموزوم شو، د کروموزوم د پاسه چې شته جینونه شته. انسان تقریبا له 30 څخه تر 40,000 پورې جینونه لري، خو اما د کروموزومونو شمېر یې څو دی؟ هغه 23 جوړې دی. په همدغو 23 جوړو کروموزومونو باندې انسان څومره جینونه لري؟ له 30 څخه تر 40,000 پورې جینونه لري. اوس نو دغه یوه کروموزوم د پاسه تاسو فرض کړئ چې مثلا څونه دي، ګورئ چې په 23 جوړو باندې څو دي؟ 40,000 جینونه شي. نو که چېرې موږ تاسو یو کروموزوم فرض کړو، یو کروموزوم موږ تاسو فرض کړو چې 2000 جینونه دي، نو دغه 2000 جینونه چې همدغه کروموزوم د پاسه شتون لري، همدغه ټول جینونه څه به کېږي؟ یو ځای انتقالیږي. یا مثلا په یو کروماتید کې چې کوم جینونه وي، 1000 جینه یا هر څو چې وي، هغه چې یو ځای انتقالیږي دې ته څه ویل کېږي؟ جین لانکیج یا هم تړلي جینونه ورته ویل کېږي. په همدغه انځور کې جین لانکیج ډېر ښه تشریح شوی دی. تاسو وګورئ همدغه هومولوګز کروموزومونه دي. هومولوګز کروموزومونه کوم کروموزومونو ته ویل کېږي؟ هغه کروموزومونه چې مشابه کروموزومونه دي. همدغه هومولوګز کروموزومونه کله چې مثلا د کراسینګ اور عملیه صورت نیسي. کراسینګ اور عملیه کومه عملیه ده؟ هغه عملیه ده چې د مشابه کروموزومونو ترمنځ چې صورت نیسي، د موادو تبادله صورت نیسي. نو کله چې د کراسینګ اور د عملیې په وسیله باندې د هومولوګز کروموزومونو ترمنځ د موادو تبادله صورت نیسي، د دې لپاره چې مثلا وریشن رامنځته شي، مثلا مختلفې نوې انسانان، د هغوی خاصیتونه. تاسو وګورئ ټول انسانان چې دی یو له بل سره حتما په یو شي کې فرق لري. نو همدغه د څه شي برکت دی؟ دغه کراسینګ اور برکت دی، ځکه چې وریشن رامنځته کوي. که چېرې کراسینګ اور نه وي، کیدای شي مثلا ډېر انسانان یو رقم خاصیتونه ولري. اوس نو تاسو وګورئ دلته په همدغه کروموزوم د پاسه ABC جینونه دي، په همدغه بازو باندې هم ABC جینونه دي، همداسې په دغه باندې هم شته او په دغه باندې هم شته. اوس نو ګورئ کله چې کراسینګ اور سر ته رسېږي په همدغه ځای کې وګورئ کراسینګ اور صورت نیولی دی. اوس نو تاسو وګورئ دلته همدغه جینونه چې په کروموزوم باندې شتون لري، دا ټول یو ځای ګورئ انتقالیږي. دا ولې؟ دا په دې خاطر باندې چې همدغه جینونه یو له بل سره تړلي جینونه دي. نو چې تړلي جینونه دي یا هم جین لانکیج دی، نو د یو ځای انتقالیږي. همدغه عملیې ته څه ویل کېږي؟ جین لانکیج. ګورئ دلته هم همدغه جینونه دي او دلته هم همدغه جینونه را انتقال شوي دي، همدلته هم دي، همدلته هم دي. دا په څه خاطر باندې؟ دا به ځکه په یوه ځای باندې انتقال شوي دي چې دلته جین لانکیج شته. دغه جینونه یو له بل سره ډېر نږدې دي، نو په یو ځای باندې انتقالیږي. دې ته وایي جین لانکیج. اوس موږ او تاسو یوې بلې موضوع ته راځو چې هغه د پولي جین صفتونو په نامه سره موضوع ده، یعنې پولي جینیک انهیریټنس هم ورته ویل کېږي. نو پولي جینیک انهیریټنس څه ته ویل کېږي؟ ګورئ که چېرې موږ او تاسو د انسان یا د ټولو ژوندیو موجوداتو مختلفو خاصیتونو ته نظر وکړو، په انسانانو کې د پوستکي، همدارنګه د سترګو، د وریښتانو دغه ټول رنګونه او همدغسې د قد لوړوالی یا د جوارو نه بعد د دغو ټولو وږي چې دي مثلا غټوالی د مختلفو جینونو په وسیله باندې کنټرولېږي. یعنې په دې معنا سره لکه څنګه چې د ګل رنګ دی یا تخم دی یا د انسان مثلا
ځینې نور خاصیتونه دي، مثلا د غوږونو د پیڅکې نښتې او جلاوالی دي. دا ټول ګوري د څو جینو په وسیله کنټرولېږي، د 2 جینو په وسیله، چې بې غالب و بل مې مغلوب و. یا مثلا A او B چې A او غټه A او کوچني A چې مونږ تاسو ښودله. خو ځینې بیا دي چې هغه د ډېرو جینونو په وسیله باندې کنټرولېږي، 3 4 داسې. اوس نو دغه ډول خواص یا هر هغه خواص چې د 2 یا زیاتو جینونو په وسیله باندې کنټرولېږي، دې ته څه ویل کېږي؟ پولیجینیک انهیریټنس، یا مثلا څه شي؟ پولیجین ارثي خواص ورته ویل کېږي. اوس نو دا مهمه نه ده چې دا به حتما په دا یوه کروموزوم باندې وي. دوی کیدای شي چې په دغه کروموزوم باندې وي، یا په مختلفو کروموزومونو باندې دوی شتون ولري. اوس ګوري لکه د انسان د پوستکي رنګ، که چیرې هغه ته پام وسي، ګوري مختلف رنګونه شته، تور دی، غنم رنګ دی، سپین دی، سور دی، مختلف شته. دا په څه خاطر باندې؟ ځکه هلته دغه مختلف جینونه شتون لري، نو هر یو مختلف تاثیرات ښیي او مختلف رنګ یا مثلا خاصیت ښکاره کېږي. دلته په همدغه شکل کې همدغه پولیجینیک انهیریټنس ډېر ښه تشریح شوی دی. تاسو وګورئ دلته یو مثال لیکل شوی دی چې یو والد درلودونکی د A غټه A کوچنۍ، B غټه B کوچنۍ، C غټه C کوچنۍ، دغه جینونه په خپل ځان کې لري او خاصیت یې څنګه ښکاره شوی دی؟ خاصیت یې لوړ قد ښکاره کړی دی. بل والد هم همداسې عین لوړ قد لري، خو په ناخالص شکل باندې دی. اوس نو کله چې مثلا دوی واده سره وکړي، بیا له دوی څخه چې کوم اولادونه منځته راځي، په هغو کې تاسو وګورئ ځینې یې درلودونکي د همدغه جینوټایپ دي، چې دا فینوټایپ کې به څنګه وي؟ لوړ قد به لري. ځکه تاسو وګورئ ډېری خالص شکل باندې د لوړ قد جینونه دي. همداسې په همدغه شکل کې هم تاسو وګورئ دلته مختلف جینونه شته، خو دا په ریسیسیو یا مغلوب شکل باندې دي. ګورئ څو جینونه دلته شتون لري؟ 1 2 3 4 5 6 جینونه شته. نو همدغه د قد خاصیت د څو جینونو په وسیله باندې کنټرولېږي، دې ته څه ویل کېږي؟ پولیجینیک انهیریټنس. همداسې په همدغه شکل کې هم ډېر ښه تشریح شوي دي. تاسو وګورئ دلته پیرنټ جنریشن دی. پیرنټ جنریشن یعنی د والدینو نسل دی. د والدینو نسل یو والد په جینوټایپ کې ټولې کوچنۍ AABBCC لري، نو فینوټایپ یې سره کم دی، ویری لایټ معنا ډېر روښانه رنګ دی. همداسې بل والد درلودونکی د ټولو غالب جینونه دی، یعنې غټه A کوچنۍ، غټه A غټه A غټه B غټه B غټه C غټه C، نو دا درلودونکی په فینوټایپ کې سره کم رنګ دی، ویری ډارک معنا ډېر تیاره رنګ دی. اوس نو کله چې دوی مثلا واده سره وکړي، د دوی راتلونکی نسل به سره کم وي، همداسې به ټول اولادونه به سره کم رنګ ولري، یعنې روښانه رنګ به ولري، ډېر روښانه رنګ. خو بیا که چېرې ته همدغه ډېر روښانه رنګ والا له بل ډېر روښانه رنګ والا سره مثلا واده وکړي، د دوی سپرمونه چې بیا مثلا تشکیلیږي، تاسو دلته وګورئ سپرمونه په ګمنټو کې به مثلا ABC 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 ABC. دا ولې ABC راغلي ده؟ ځکه دلته که چېرې موږ تاسو وګورو ABC خو 2 شته، غټه A کوچنۍ A نه، دا ټول شته. موږ تاسو که چېرې ستاسو په یاد د مندل په یو قانون کې مو ویلي وو چې هر سپرم یا ګمیټ د 2 متقابل الیلونو څخه یا جینونو څخه یو دانه فقط اخلي. نو چې یو دانه اخلي، داسې نه کېږي چې په همدغه ګمیټ کې د غټه A کوچنۍ A دي، په دغه کې د غټه B کوچنۍ B، یا په دې کې مثلا هم کوچنۍ B هم د بله کوچنۍ B، نو یو جین یوه سپرم ته انتقالېږي او بل ته انتقالېږي، همداسې ګمیټونه جوړېږي. همداسې په هګیو کې هم، نو کله چې دوی واده سره وکړي، همدغسې په دې شکل باندې جینوټایپ او فینوټایپ به رامنځته شي. نو اوس موږ تاسو یوې بلې موضوع ته راځو له خیره پسې، چې هغه وژونکي جینونه یا لیتل جینز دي. لیتل جینز معنا وژونکي جینونه. وژونکي جینونه هغو جینونو ته ویل کېږي
چې د یو ژوندي موجود د مرګ سبب کېږي. که چیرې هغه ښکاره سي، هغه مثلاً داسې ترکیب جوړ کړي، نو هغه به د ژوندي موجود د مرګ سبب کېږي. کیدای سي همدغه وژونکي جرمونه ژوندی موجود د بلوغ په پړاو کې یا په جنسي او همدارنګه جنیني پړاو کې دی له منځه یوسي یا د مرګ کندې ته یې وغورځوي. اوس نو که چیرې مثلاً مور یا پلار په خپل ترکیب کې په خپل سپرم یا هګۍ کې دغه ډول فکټور یا مثلاً جین ولري، نو دا ماشوم ډېری وخت د جنیني پړاو کې دا له منځه وړي، مخکې له پیدایښته یا څه به کوي له منځه یې وړي. نو دغه ناروغۍ زیاتره وخت ماشوم په جنیني پړاو کې له منځه وړي، خو ډېر دا ډول جینونه او منفي نتیجې زموږ څخه پټې پاتېږي. دا ځکه پټې پاتېږي چې همدغه جینونو لرونکي کسان هغه د جنیني پړاو کې له منځه ولاړ شي، نو موږ او تاسو بیا تشخیص یې البته ګرانېږي. نو چې د دغه ناروغۍ یو مثال د لور د ریبلو آله یا سیکل سیل انیمیا چې ورته ویل کېږي. سیکل سیل انیمیا یعنې د لور ډوله حجره جوړه سي، بیا دغه وینې سرو کرویات راځي، په همدې باندې تخریبېږي چې هغه هم د یو جین د ناسم ترتیبېدو یا ترکیبېدو په وسیله باندې جینوم جوړېږي یا مثلاً پروټین له هغه څخه بیا پسې جوړېږي او دغه ناروغي رامنځته کوي. نو دا ماشوم څه به کوي؟ وژني. تاسو وګورئ همدغه د لیتل جینز یو مثال دی. دغه کم لیتل جین، ګورئ دغه لیتل جینونه هم ډېر ډولونه لري. یو ډومیننټ لیتل جینز دی، بل ریسیسیو لیتل جینز دی. نو همدغه یې د ډومیننټ لیتل جینز یو مثال. ګورئ یو والد درلودونکی مثلاً د غټ وای او کوچني وای جینونه دی، جینوټایپ دی، بل بیا د غټ وای او غټ وای، البته کوچني وای. کله چې دوی واده سره وکړي، درې له هغو څخه مثلاً کوچنی وای، غټ وای کوچنی وای او غټ وای کوچنی وای، دغه یې درلودونکي د ژیړ پوښ یا پوست دی. په یو له هغو څخه چې په ډومیننټ شکل باندې په خالص شکل باندې دي، یعنې دا کوم لیتل جینونه دي؟ ډومیننټ هوموزایګس دي، یعنې په هغه وخت کې د ژوندي موجود د مرګ سبب کېږي چې دوی هم غالب وي او هم په خالص شکل باندې. نو دغه ګورئ موږک څه به سوی دی؟ مړ سوی. اوس موږ او تاسو یوه بله ښایسته موضوع وایو چې همدغه موضوع د څه شي په باره کې ده؟ د وراثت او چاپېریال په باره کې ده. یعنې یوازې جینټیک نه دی، یعنې یوازې جینونه نه دي چې هغه به خاصیتونه انتقالوي، خاصیتونه به ټاکي، په هغو کې به تغییر راولي او دا به کوي او هغه به کوي. وراثت او چاپېریال دا هم یوه ډېره مهمه موضوع ده. چاپېریال په وراثت کې ډېر مهم رول لري، ځکه چاپېریال کولی سي چې د ژوندي موجود خاصیتونو ته توپیر ورکړي، په هغه کې موټیشن رامنځته کړي، هغه اصلاح کړي، هغه له محیط سره برابر کړي، هغه له موسم سره برابر کړي. دا ټول شیان شته. اوس نو لکه څنګه چې موږ تاسو مخکې وویل، چاپېریال په ژوندي موجوداتو په خاصیتو باندې اغېزه لري او په هغه کې بدلونونه رامنځته کوي. خو همدغه بدلونونه چې چاپېریال یې په دغه ژوندي موجود کې رامنځته کوي، دا څه شي دي؟ ارثي نه دي، بلکې دا کسبي صفتونه دي. یو ژوندی موجود یې خپله کسبه اخلي. همدغه بدلونونه د موډیفیکیشن یا اصلاح په نامه سره یادېږي. ځکه اصلاح ورته ویل کېږي چې دغه ژوندی موجود دغه محیط ته یې برابروي. او دغه ارثي نه دي، بلکې د چاپېریال د شرایطو په اساس باندې رامنځته کېږي. لکه مثلاً د انسان پوست چې د لمر په وسیله باندې تورېږي، یا مثلاً یو ژوندی موجود د لمر د وړانګو په وسیله باندې څه به کېږي؟ هغه خپل خاصیت ته توپیر ورکوي. نو همدغه وراثت او چاپېریال اغېزې دي. نو همدغه بدلون چې کوم پکې رامنځته کېږي، دا د دوامداره بدلون په نامه سره یادېږي، کنټینیوس موډیفیکیشن. یو بل ډول بدلون هم شته چې هغه بیا غیر دوامداره دی، هغه ته بیا ډسکنټینیوس موډیفیکیشن ویل کېږي. لکه مثلاً په پتوني ګل کې، ګورئ پتوني ګل که چیرې په 30 درجې سانتي کې وکرل چې هغه به سور ګل کوي. خو اما که چیرې په هغه په زیاتو کې وکرل شي، 32 33 او 34، هلته به بیا دا نبات څه رقم کوي؟ سپین ګل به کوي.
دا ګورئ چاپېریال یو تاثیر سو چې د هغې د یوې درجې په تغییر سره کیدای شي د هغه خاصیت ته بدلون ورکړي. اوس نو دغه اغیزه آیا په انسانانو کې هم مهمه ده او هم همداسې اغیزه لري که نه؟ د همدې کار لپاره په جسم کې کار اخیستل کیږي د غیر مشابه دوګوني یا غبرګوني چې موږ تاسو نن آیډنټیکل ټوینز هم ورته وایو. په همدې باندې څه شوي دي؟ تحقیقات شوي دي او ځینې پایلې یا نتیجې په لاس راوړي دي. او بل ګوري همداسې هم لیدل شوي دي چې د چاپېریالي حوادثو په اثر به مثلا ټکر دی یو مثلا د ماینو انفجار په وسیله باندې د بلې په وسیله باندې د ځینو خلکو یا مثلا د ځینو ناروغیو له سببه د هغوی ځینې غړي پرې شوي دي. خو که چیرې بیا موږ تاسو د هغوی ماشومانو ته راسو هغه بالکل سالم وي، هېڅ نه پښه پرې وي نه مثلا لاس یې نه مثلا یو بل د وجود بله برخه چې زخمي شوي نه هغه یې نه وي پرې، بلکې ماشومان بالکل چې وي سالم وي. نو دا په دې خاطر باندې چې دا ارثي نشي کېدای، دا یو کسبي صفتونه دي چې ارثي نشي کېدلی او نورو ته نه انتقالیږي. خو یو شی مهم دی، که چیرې مثلا په جین کې بدلونونه د چاپېریال د مختلفو عواملو په وسیله رامنځته شي، لکه مثلا وړانګې دي، درمل دي او نورو په وسیله باندې رامنځته شي، دا کېدای شي چې ارثي شي. ولې ارثي کېږي دغه؟ ګورئ موږ او تاسو موټیجن څو دانې لرو؟ ګورئ موټیجن څه ته ویل کېږي؟ موټیجن ټول هغه عوامل چې د څه سبب کېږي؟ د میوټیشن سبب کېږي. میوټیشن خو موږ تاسو پېژنو، میوټیشن یا مثلا ناڅاپي بدلون. دغه ناڅاپي بدلون د څه په وسیله باندې رامنځته کېږي؟ د همدغو په وسیله باندې چې یو وړانګې دي، د بل درمل دي یا کیمیاوي مواد دي او بل څه شي دي، تودوخه هم پکې شته، دغه موټیجن دي. دا کېدای شي چې ارثي شي. دا ولې ارثي کېږي؟ دا ځکه د ژوندي موجود هغه جین ته تغییر ورکوي، د هغه ډي ان اې ته تغییر ورکوي. نو چې کله ډي ان اې ته تغییر ورکړي، همدغه خاصیت صفت بیا راوړل کېږي په جینونو کې، البته په ګمنټونو کې هم دا هلته ځي. کله چې ګمنټو ته ولاړ شي، د ګمنټو څخه بیا بیرته بل انسان ته هم کېدای څه به وشي؟ انتقال شي. نو ځکه دغه صفتونه څه شي دي؟ کېدای شي ارثي شي او نورو ژوندیو موجوداتو ته انتقال شي. اوس نو ځینې صفتونه لکه مثلا د وینې ګروپونه دي، د سترګو رنګ دی، د غوږونو پوڅکۍ، د چاپېریال شرایط دي، دا بیا د هغې په نوعیت باندې څه پکېږي؟ کومه اغېزه نه لري، کوم تاثیر په هغې باندې نشي پرېښودلی. خو د چاپېریال په مقابل کې غیر ثابت صفتونه، دا بیا هغه صفتونه دي چې د چاپېریال د شرایطو له امله بدلیږي. لکه مخکې چې موږ تاسو څه وکړه ووایو، لکه مثلا د انسان وزن چې د چاپېریال تاثیر تابع دی. چیرې مثلا خوراکي توکي ډېر واخلې، ډېر به چاغېږي، که لږ واخلې نه چاغېږي. یا مثلا د لمر د وړانګو په وسیله باندې بدلون، که چیرې لمر ته څوک ډېر ګرځي، کېدای شي مثلا د هغه وریښتان سپین شي، میلانین هلته په هغه کې د لاسه ورکړي کم شي، او که چیرې نه ګرځي کېدای شي وریښتان دې سالم وي. نو دغه هم څه شي دي؟ دا یو غیر ثابت صفت دی. نو د نن درس همدومره و چې لومړی څپرکی خلاص شو، په راتلونکي څپرکي به انشاءالله تعالی موږ تاسو څه شی وایو؟ دویم څپرکی شروع کوو چې په هغه کې جنټیکي بې نظمۍ دي. نو تر راتلونکي درس پورې ښه وخت او ښې چارې.